الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. یو سوال داسې دی چې ډیر مهم دی او زموږ ډیر ورونه ورڅخه ناخبره دي. هغه دغه سوال دی: اول فرض پر انسان باندې کوم شی پر انسان باندې اول فرض دی؟ انسان ډیر مسؤلیتونه لري. الله تعالی جل وعلا شانه په ډیر شان سره امر کړی دی. نو لومړی چې انسان ور باندې مکلف دی، پر انسان باندې لومړی فرض څه دی؟ ځینې کسانو ویل چې توحید لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه ور باندې لازمه ده، د الله تعالی یووالی منل، د الله تعالی پیژندل او داسې او نور زما ورونو نظرونه شریک کړي وو. خو مفسرین او د عقایدو د فن علما په دې باره کې داسې وایي چې لومړی چې پر انسان باندې فرض دی هغه دی کفر بالطاغوت. الله تعالی جل وعلا شانه فرمایي: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفر بالطاغوت د طاغوت څخه انکار، کفر په طاغوت سره، دا تر ټولو لومړی فرض دی پر انسان باندې. تر ټولو لومړی دا کفر بالطاغوت فرض دی، د طاغوت څخه به انکار کوي. په کلمه طیبه کې هم دوه اړخونه دي. کلمه طیبه کې داسې دی: لا اله. دغه لا اله د دې یو اړخ د کلمې طیبه ده دی لا اله الا الله. یو اړخ دی لا اله. لا اله څه معنا؟ د عبادت لایق نسته. یعنی کفر په طاغوت سره وکي. هر هغه څوک چې د الله سره ما سوا عبادت کیږي، هر هغه قانون چې د الله تعالی د قانون څخه علاوه د هغه د پاره لیکنې کیږي، د هغه د پاره خدمات کیږي، کې څوک چاپوي، کې څوک عملی کوي، کې څوک همکار دي، دا ټول په طاغوت کې راځي. غیر اسلامی قانون په طاغوت کې راځي. د الله تعالی سره علاوه چې د چا عبادت کیږي هغه په طاغوت کې راځي. شیطان په خپل لوی طاغوت دی، د شیطان پیروي د خپل طاغوت دی. نو موږ د انسان د پاره، خصوصا د مسلمان د پاره، تر ټولو لومړی کفر به طاغوت شرط دی. د طاغوت څخه به انکار کوي. داسې به وایي چې د الله څخه علاوه چې هر څوک دی د هغه د عبادت څخه زه بیزار یم. ګوره، لا اله، نسته اله، نسته د عبادت لایق. هیڅ څوک په د عبادت په شکل د چا عبادت نه منم الا الله، مگر یوازې د یو الله. نه د چا قانون، د الله څخه علاوه د چا قانون نه منم. د الله تعالی جل وعلا شانه د عبادت څخه علاوه د بل چا عبادت نه کوم. یعنی دغه کفر به طاغوت دا تر ټولو لومړی فرض دی. په کلمه شهادت کې هم دغه راځي: اشهد ان لا اله الا الله. زه شاهدي ادا کوم چې زه د طاغوت څخه انکار کوم او د الله تعالی پر یووالي باندې اقرار کوم. د طاغوت څخه انکار او د الله تعالی پر یووالي باندې اقرار. نو تر اقرار در مخه د الله تعالی څخه علاوه چې څونه شانسته عبادت کیږي، د هغوی د ټولو عبادت څخه د ځان راګرځول او هغه ردول او بیا پر الله باندې ایمان راوړل، دا نه بیا پیدا کوي. که یو څوک داسې وي چې پر الله ایمان لري اما د طاغوت ملګری وي، د طاغوت پر لار روان وي او د غیر اسلامي قوانینو ایښودونکی وي، د غیر اسلامي قوانینو ترویج او رواجونکی وي، نو دا کس چې دی دا طاغوتی دی، د ده د ایمان پیدا نور کوي. ځکه الله فرمایي: ومن یکفر بالطاغوت. چا چې کفر په طاغوت باندې وکړي، ویؤمن بالله، او پر الله ایمان راوړي، فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نو یقینا د پر یو مضبوطه رسی باندې لاس ونیوي، په یو مضبوطه کړي پر لاس ونیوي چې هغه بیا خطا کېدونکی نه ده، هغه به تر الله پورې ورسي او کامیاب بسي. په مختلفو آیاتو کې الله تعالی جل وعلا شانه فرمایي چې ما د انسانان د طاغوت په کفر سره امر کړی دی. انسان باید د طاغوت څخه انکار وکړي. طاغوت څه ته ویل کیږي؟ طاغوت زما ورونو غیر اسلامي قانون طاغوت دی.
د الله تعالی څخه علاوه چې د چا عبادت کیږي هغه طاغوت دی. د اسلام په مقابل کې چې کوم شی دی بس هغه طاغوت دی. د هغه څخه انکار کول، هغه ترټل، هغه ردول، دا بس لومړی فرض دی پر مسلمانانو باندې. نو لومړی فرض، اول فرض پر انسان باندې هغه کفر بالطاغوت دی چې دا په کلمه طیبه کې هم ورته اشاره شوې ده. لا اله ور منفي ده. لا اله، زه هیڅ اله نه منم، په هیڅ څوک د عبادت وړ نه ګڼم، ټول ردوم الا الله، مگر یو الله، په هغه باندې زه ایمان لرم او د هغه تعالی جل وعلا شانه عبادت کوم، د هغه پر قوانینو باندې بځم. نو دا یو مهم سوال ما د ذهن کې راګرځي چې د خپل مسلمانانو ورونو سره شریکم. الله تعالی جل وعلا شانه جو وکړي چې تاسو د استفادې وړ وي او تاسو ته متوجه سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.